طلحه bin Barra یو نوجوان صحابی دی، روایت د اصحابی دی. آقا علیہ السلام د دې کلی تراغلیو، فجعل يدن منه ويلتصق به ويقبل قدمي. دی راغو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نزدې کیږي او بیا راغو نبی علیہ السلام ته غاړه ورکوي، بیا قدمونو کې را پریوزي خپې ورته ښکلوي او بیا آقا علیہ السلام ته ودرېدو، ورته وی مرني بما احببت، چې څه دې خوښوي امر راته کوه، فلا آسی لک امرا، زبستا د امر مخالفت بالکل نه کوم. آقا علیہ السلام د مینې امتحان اخلي، پیخه امر درته وکم، یو سیب تابعدار. محبوب ورته وی فذهب فقتل اباکا، خزه لاړ شه پلار دې قتل کام، د پلار سر دې ما ته روړه، که ما سره مینه کې نو زه درته ویم چې پلار دې قتل کا. هغه ویل خصیب ایثار المحبوب ورکی دی کنه، پلار نه اخلي او محبوب اخلي. اسبانې سور شو تورې راواغسته، خو چې کله د کور په طرف دی استه منډه ورکوي چې پلار پسې زم قتل کومې. آقا کریم علیہ السلام ورته آواز کوي اقبل فإني لم ابعث بقطيعة رحم، اے طلحه را واپس شا را وګرځېږه، زه خو رب کریم دې د پاره نیم را لېږلې چې په خلکو خپل ولیانې کټ کما، په خلکو پلاران قتل کما. دا خو ما ستا د مینې امتحان اغستو چې زما ته ایثار راکې، ترجیح راکې، زما مینه کې د پلار د سر کټ کولو ته م تیارېږي، مینه کې رښتونې را واپس شه، زمونږ دغسې مینه پکار ده. مینه دې ته وایي محبه، محبوب ته ایثار ورکوي، ترجیح ورکوي، که مقابله کې هر څوک راځي پروا به نه کوي، پلاری تری خورئ مامی مور وي اولاد وي، دی به دې محبوب ته ایثار ورکوي، ترجیح ورکوي. بس چې دغه علامه ورکې راغه دا صحیح محب